داستان خلق کلاو کا کنا دا کتاب خلق کلاو کا کنا تا خو دا بغض او دا حسد کتابو نوی تا خو دا حسد او دا بغض او تکبر ډیپو خته تا خو پسر دون تکبر او غرور او تکبر تړي چې اولیاء پس ملنډي د پیغمبر علم پس ملنډي د پیغمبر خاندان پس ملنډي دین قران اسلام پس ملنډي منګ وتوی راشه کنه دغه تارم لکولاو کو دغه پاړم لکولاو دا پاړم لکه کولاو کنه چې څنګه خوشبوې څنګه دا چې خوشبوې څنګه دا دغه پاړم لکه د اولیاء کولاو کنه باتو ګورې جی دعا دا یو ټیم یو جل کی الله دې زموږ استاد نصیب کی امين تقدر د اخلاص امين وای تاسو یقینو کې خواجہ غریب النواز مبارک چې دغه خبر او ک الله ولکم شان ورک کم مقام ورته الله تعالی ورک الله دې زموږ استاد سم دغه څه خولي مقام نصیب کی امين ننان میں لاکھ خلقو کلمہ د کفر پریخو کلمہ د حق جاری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء کرام دا خدمتونه کړی دي نو بعد کسان دي نیکانو سره ډیر زیات دغه کوي چې دې څه کړی دي موږ یې خو نندان مې لاک کړی دي تا خو یو لس کسانو خیا یو پنځ کسانو خیا تا د خلکو ته څونه فایده ورسېده الله دې زموږ استاسو د ټولو دغه فایدې نصیب کړي دا د دې دپاره نه یم چې زما چا سره بغض دی او کینه مې ده او حسد مې دی نه د اصلاحي خبرې دي زما چا په ذات زما اعتراض نی زه به اصلاح خامخا کوم چې کوم انسان ډاکټر دی او هغه ته مریض راشي او د هغه تبه ده خامخا به ورته وایي مرۍ خرابه ده سینې خرنجېږي خامخا به ورته وایي چې غوړو نه پرهېز ورې کوه داسې ده که نه ده داسې نه چې سار کې پراټې خوري قتلمی خوري یا په قتلمو کې حلوا ګیرې او هغه خوري او سینه دې خرنجار کوي مونږ به خامخا اصلاحي خبرې کوو چې نه ټیک شي نو بیا کوه که نه الله هم سره زما دغه اصلاحي خبرو سره مینه نصیب کا لږ دړه د اخلاص امین ووایي عرض لرم جی دا شیخ اکبر مبارک دا یو ښکلی انسان دی دی مبارک یو شپه وده دي په خوب کې د ښکلي پیغمبر د مخ دیدار وکړ د حضور اسلام نه مخ دیدار وکړ خلیفه اکبر مبارک ورته داسې د دوه کونو سردار ته وکتل ورته وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک اے د مدینی منوری جانان استان وسی مبارک یو خبر کړي د داغي جواب غواړم وی څه خبره ده وی غویری دی قدمی هذا على رقبه كل ولی الله زما قدم مبارک د هر ولی پسټ باندې دی سرور کونین مدینی منوری جانان ورتاوی صدقا شیخ عبدالقادر جیلانی زمان وسیری شاویری زکا زما پا قدم باندی زما پا قدم باندی دا شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک قدم بروتے او بیاغ قدمون دا نکانو اولیاء پسٹونو پرات دی زکا یو سالک وی کدا چاسترگو کی نشاد سکندر پرتدا خزمون پسر باندی منگل دا پیغمبر پرتدا چه ہمیشہ چه ہمیشہ چه همیش لزما سر استا قدم وی یا رسول آدانا رب میں ہر دم وی چه همیش لمی چه همیش لزما سر استا قدم وی یا رسول اللہ اے چسو پور جوندی مدانا رب میں ہر دم وی حضور صلاة والسلام مجینی جانان ورطوی زما نوسیری شاوی لی جواب را نوی زما نوسی خبر ٹک کڑی دا وی ولی سے وی دی قطبانو کی دی
اوس یو سړی قطب نه پیژني ابدال دا د ولایت یو دلی درجې دي چې الله جل جلاله ورکي یو ولی یو قطب ابدال دا چې کله وفات شي یو پکې په مسجد نبوي مبارک کې دغه قطبان او ابدالیان موجود دي چې یو ته وفات شي الله بل لګدې ورکی چې بل ته وفات شي بل ته ملو شي دا د نیکانو سلسله ده چې دا خدای چاله ورکړي دا شان او دا کمال د نیکانو په زمره الله رسول دی او چې د ذهن ورته کار نه کوي بس اگر ته په قلار کینی او کني دی میدان ته دراشي او دی ګوري شیخ کولا پکې سمره د چې الله جل جلاله ولا سونه شان او کمال ورکړي شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ مبارک داس عظیم انسان نے یوزل مبارک پا منبر مبارک بآنے ناس دے دجمی مبارک ورزد 70,000 کسان با شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک تناس دوا او یا ذرا کسان دی کی بد اللہ مقرب فرشتی موے دی کی برجال الغیب مو دی کی بجنات و فریان مو دی کی با انسانان مو اے گلن یوزل واس کئی ناگنا قربان پخوانے آبادی چوی اغدل رگوئی ناگنا دا آبادی میں یو غٹ مارا پریوتلو دا شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک دی گریوان تلاللو چکل دل تن نوتلو اے گلنو کل یو خوازی کل بل خوازی خلقو چولی دا چھ مار دا شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک گریوان ترا پریوتو خلقو دا جماعت نمندکلا چھ خلقو مندکا شیخ عبدالقادر جیلانی چھ تقریر کو مکہ سے تقریر برقرار ہو ساتھ تقریر برقرار 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 ناگا نمار پلستونی روت ہوت وی شیخ عبدالقادر جیلانی مو خوڑیر خلق لی دلی دی چکل قرآن و حدیثوی چه دا مسئلہ راغلی دا بیا کور تتلی دی عرصی پریخی دی وی قربان تابا سکتلی نی دا پیغمبر مبارک نوسی مبارک دی دا بیل کار دی و بیل روزگار دی چه اللہ جل جلالہو چاہتا نصیب کی اللہ جل جلالہو دا دغا نیکان صلحاو سر زمونگ استاس و محبت نصیب کی شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک و ایزی و شپو دیما بخوک مدینی منوری جانان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دخب المخ مبارک نقابن مبارک کر آکول اوکللہ او چکلے دمخن نقابن راکول اوکللہ ماتوئے زما بچی راشا مخی تقریرو کا موائز حسن ہویا شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک ورتوی دو کون سردارا بابا جانا زعجمیما عربی نشمویلی او ٹول راتا عرب دی اسنچی عربی کی خطا نشما اسنچی عربی کی خطا نشما سرور کونین مبارک وطوی بچیا وی ماوتوی چی بابا جان سوی خل مبارک دے خواکا وی دا مدینی منوری جانان یوز اللہ براواغ استعمال راک پدویم پیرے بیا راک پدریم پیرے راک سلورم پیرے راک پینزم پیرے راک شپگم پیرے راک اوم پیرے راک وی ماتوی چی شابا اس تقریر شروع کا وی زد مدینی منوری دی جانان دا لعاب مبارک پا خاطر بانے پارا بے کی میں تقریر شروع کھلا قربان تقریر میں شروع کر وی پا بلشپا میں حضرت علی کرم اللہ وجہولی دا میں بابا جان دے کنا دا امام حسن و دا امام حسین بابا جان دے وی ماتے وی چھے زمان بچی تقریرو کا بابا جان زعجمی ما ناصرات عربی عربی نشمویلی وی ماتے وی چھے دی خواشا شیر خدا مبارک مرال خلق لار راکو یوزنی لار راکی پدری مبیئی بیار آکر لے
پدریم پیر راکلی سلورم پیر راکلی پینزم پیر راکلی شپگم پیر راکلی وی ماوتوی چی بابا جانا پوغم پیرم را لراکا وی زبید بنیما سبحان اللہ جواب راکی بید بنیما مرگری پی بازی پینشو بازی پیشو شیر خدا و توی بچی زبید بنیما وی بابا ولی وی تالا دا بیگا دا مدینی جانان او پیر در کڑی دی زه درجه کی کمی منو کمی در کوم سبحان اللہ دا بیل شان دی دا چه خدای چاله ورکڑی دی مبارک وی چرا پاسی دما دا اغا وقت نا چه ما پا عربی کت قال اللہ و قال رسول شروع کوئی پا تاریخ کی بدا سے عربی چانوی لکه شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک چه دوی دا سے دا خپلی پائی انسان تن اللہ که ولی چا خلیتا چه دا پیغمبر پاک لعام مبارک رازی دا چا خلیتا چه دا حضرت علی کرم اللہ وجہو لاڑ مبارک رازی ستا بداغ پا حق کے کم نسبتی تب آغا تا کم نسبت کے اللہ دی زمونگا استاسو دا ٹولو دا دی نیکانو صلحاو سرا او دا دی اولیاء اللہ سرا محبت و مین نصیب کی دا فنا فی اللہ خلقو دا اللہ سرے او دا نبی و دا قرآن و دا دین و دا اسلام سرے دیر مینوا او یو بلخو دا خبراتو کما دا ما غالباً تاسو دا بکڑی می خوئی دا دامان بابایی شیب رحمت اللہ علیہ زمان خپل استانا دا دامان بابایی شیب دا عبدالرشید بابایی شیب مبارک تاسو یقینو کہ دا شیخ عبدالقادر جیلانی مبارکم دو بچیو دا یو ناما حافظ عبدالوهاب وا او دبل حافظ عبدالرزاق وا دا شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک عبدالرشید بابا جی سے پخپلو بچو بانے مشری بانے عبدالوهاب قاری سے نمی خید و پبل بانے عبدالرزاق تناشنا خبر دا ما و تیوزلوی حضرت دا نمون دی ولی خود ویدا پی غوث الزمان قطب دوران مبارک پخپلو بچوی خید ما ذکر پخپلو بچو دا شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک نمونی خود دلی دی دا یو بالکار دی ارد لرما شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک دا سے انسان دے جواب رکھے کہ سڑی دیر عمر دا قرآن دا دین خدمتو کی مراقبیو کی اللہ یاد کی جواب رکھے مرگ برازی دا کل خلق چپراتے دی دا زموستا پشانو اولن خورو کی پراتے دی بابا صاحب رحمت اللہ علیہ گورا اخوان پنجو صاحب رحمت با دامان بابا ایسے تنگی بابا پھر سبا حضرت طول اولیاء صلحاء اصحاب بابا سلویخ صحاب کرام مبارکان دی دا سموستا خودی اللہ تعالی جل جلالہ اس شان ندی ورکڑے ما تو گورے جی دی طول عمر اللہ سر ربط ساتلے دے مبارک چکر دا شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک زن کدن شا نو یو زوی و تا یو طرف تا ناستے و بل طرف تا بل زوی ناستے مبارک تا بچی گوری تاسو یقین کیوی دا شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک سترگی مبارکی پٹی دی دا ما خبر چی دا شاہد الحق سیب کتا ما تا سرور خان ما خبر را یاد شوا دا زشی پا جمعی پا منظر کی درے پیرے اللہ ویما وی دقا سی درے پیرے پا محبت دا اللہ نم واغشتا اوی چی بیا بچی رہن ازدی شد اللہ پا ملتی روح پرواز کرو شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک یو پیرا اللہ دا سنکدن پٹیم کسی چاہتا نصیب شی تاسو نا تپوس کم خوش قسمت ہوئی کنا دا خدای نوم چی چاہتا پسند کدن کی پزبان راشی سونا خکولی ترانه دا اللہ دا محبت بچی و تناستی او قربان پا دا دوران کی دا اللہ جل جلالہ نام مبارک آلی شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک زنو کدن دی شیطان سرے مقابلی کری دی نفس سرے مقابلی کری دی جہاد نے شیطان سرے کری دی نفس سرے جہاد کرے زن کدنی شلو بچی لگیا دی سرگن نرے نرے اخیرا روانی دی شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک سرگی مبارک پٹی دی مبارک ناگنوی
بیا وی الله